د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مرګ پسې 2 کسان راله او باچا یو وخت د روم دا فیصله کړې ده چې عمر فاروق چا قتل کو مړی کو سر یې ماته راوړو نو زه به هغې له خپله لور او خپل مشاور به یې مقررول. ډېره ښه ده. راله دواړه تپوس کوي ستاسو باچا؟ صحابه ورته وایي باچا مه وایئ زمونږ امیر المؤمنین دی. چېرته دی؟ وایي داسې صحرا ته وتلی دی. نو دواړه کافران خپل منځ کې وایي ډېره ښه موقع راله خور ته وتلی دی دشتې ته وتلی دی او چې لاندې مو که بس هملته یې وجنو. زما عزتمندو اهل علم دلته مختلفه روایت نقل کړي دي. دواړه کافران راله چې ګوري عمر فاروق صاحب په یو خړ کې پروت دی په یو دشته کې او دا دوری د سر لاندې ایښې ده. د کافرانو خپل منځ کې یو بل ته ویل چې ښه موقع ده وجنو یې. وایي ته لږ انتظار خو وکړه خو ودرېږو وګورو. د عمر صاحب به راپاڅېږي. د دې هیبت او د دې نوم خو په دنیا خور دی د یوې میاشتې د فاصلې پورې. د مسلمان یره رعب دی. د خو ورته وګورو فرمایي وایي زمری راغی او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه داسې تاو راتاو شو او راغی جبه یې راویستل او دا تلې ورته وسټلې. څه بهترین صحابه د دې دا تلې وسټلې او بیرته روان شو. دا یو بل ته وایي چې چا عدالت کړی او چا انصاف کړی دی هغه د الله نه بغیر د بل چا نه نه یېرېږي. په خوړ کې پروت دی وګوره امیر المؤمنین. تقریبا 2.5 لاکه کیلومتره مربع ځمکه یې فتحه کړې. د نړۍ کافران یې جوړولي یهودیان یې جوړولي دي ښځې ورله کونډې کړي دي لیکن په خوړ کې پروت دی. خو چې مړ شو کله وفات شو نو عبدالله صاحب فرمایي وایي لږ صبر وکئ زما د پلار جنازه لږ ایساره کوي. ګرځي را ګرځي ډېر ساعت وروسته راغی. صحابه ورته ویل د سنتو خلاف دې وکړو. صحابي عمر فاروق صاحب وفات شو قبر تیار شو جنازه دې په موږ ایساره کړې. ورته وایي تاسو څه پوهېږئ؟ راغی جنازه وشوله. دا کار دې ولې وکړو؟ زما والد صاحب زما پلار 40 روپۍ قرضدار و او ما ته یې وصیت کړی و چې تر څو پورې دې زما قرض نه خلاص کړی زما جنازه به نه کوي. زه لاړم هغه 40 روپۍ مې راقرض کړې په بیت المال کې مې داخلې کړې. نو اوس د جنازې اجازت وشو. 2.5 کاله حکومت کې 40 روپۍ قرضدار ای امت مسلمه. ګټو به یې موتا خو ګورئ د قیامت په ورځ به موتا نه الله پوښتنه کوي. په الله قسم چې د یوې پیسې حساب به راسره کېږي د یوې روپۍ حساب به راسره کېږي او مزې او چړچې به پې ګوره نور نوسي او کړوسي او پرکټي به دې کوي. ورونه او ښیګان به دې پې مزې او چړچې کوي. خو د قیامت په ورځ به الله ته لاس تړلی ولاړې. حدیث د رسول الله دی څوک چې د 10 کسانو مسؤول او مشر مقرر شو د قیامت په ورځ به الله ته لاس تړلی د 60 سره. الله به ورسره د دې 10 کسانو حساب کې که عدالت او انصاف یې کړی و نو الله به یې آزاد کړي او که عدالت یې نه و کړی الله به یې لاس تړلی جهنم ته ورګزار کړي. الله دې د دغې بدې او سختې ورځې نه موږ او تاسې وساتي.